أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. قال سلیمان علیہ السلام فرمائل نکرو شکل بدل کئی لها ددید پارا عرشها ددید تخت ننظر چوگر منگا اتهتدی آیا دا لار بیامومی ام تکونو یا کیگی دا من الذین دا آغا خلقنا لا یهتدون چلارا بیا نمومی. فلما پس ہر کلچے جاءت دا راغلا قیلا نو اویلشو اہا کذا آیا دغشان دے عرشک ستا تخت قالت دے اویل کأنہو ہو لکچی دا ہم اغوی وَأُوتِينَ الْعِلْمَ او منتا راکڑی شوی دے علم من قبلها مروان دے دینا وَكُنَّا او من یو مسلمین مسلمانان وَصَدَّهَا او من کڑی ودا ما اغسیز کانت تعبدو د کم چې دی عبادت کولو من دون الله سوا د الله نه انها کانت بیشک داوا من قوم کافرین د قوم د کافرانو. قیل لها دیتا اویل شو ادخلی چې داخل شه الصرح پدی محل کې فلما پس هر کله چې رأت ہو دی او قتل محل تا حسبت ہو نو گمان یا اکڑا دی پا اغی لجتن د جورو ابو وکشفت او سرگند اکڑے عن ساقیها خپل دواړه پنډای. قال سلیمان علیہ السلام او فرمایا انه بیشک دا صرح یو محل دے ممرد زلیدن کے من قواریر جوړ شوه د شیشونا. قالت ملکی اویل رب انی
اے زما ربا بیشک ما ظلمتو ظلمو کو نفسی پخپل ځان واسلمتو او اسلام می راوړو مع سلیمان علیہ السلام سره لله د پاره د الله رب العالمین چې رب دې د ټول جهانونو. د سورہ نمل درېمه رکوع دې ځای مکمل شو. 41 نمبر آیت نو 44 پورې نننی درس کې شامل دي. حضرت سلیمان علیہ السلام ته چې کله قاصد رااله چې ملکه بلقیس ایمان راوړلو لپاره بالکل تیار ده او را روانه ده، نو دا غي دراتو نه مخ کې هغه مرغوبه کولو لپاره او د الله رب العزت د قدرت مظاهر هغه د خودلو لپاره سلیمان علیہ السلام دا غي تخت راوغوښتو چې هغه تخت آصف بن برخیا رضی الله تعالی عنہ د سلیمان علیہ السلام یو صحابیو، هغه د اسم اعظم په زور باندې د سترګې پر رب کې په سونو میله لرینا د سلیمان علیہ السلام په خدمت کې حاضر. نو سلیمان علیہ السلام چې تخت ولید نو رومبه خو د الله رب العزت شکر ادا او هغه نه بعد وی فرمایل چې دې دا شکل لګ بدل دې کې مختلف بدلون راو ټول پټول خو بدلېږي خو صدې کې سيزونه رستو مخ کې کوي صرف دور او شي چې د پیژنګلو نه او دا دې لپاره چې مونږه د هغه امتحان غسل غواړو چې هغه سمجھدار او خيار ادا وکړي آیا بیا هم دا هغه خپل تخت پیژني او کنه پیژني. نو فلما جاءت هغه چې هر کله راوړه سیده دلته داغه د پاره سلیمان علیہ السلام د پیریانو په زور باندې یو محل هغه تعمیر چې هغه کې برخه مختلف نقش و نگار څنګه جوړې دي شو کې دي شوې پړ کته یو چل داو کو چې غټي شیشې سره د هغه لاندې فرش جوړ او د هغه فرش لاندې وبوي تالاب او هغه تالاب کې هر قسمه د اوبو میان او نور داسې چکم زناور د اوبوي هغه کې پرې او هغه تخت الته کې کیه خو نو چې کله هغه تخت دا ورنږدې شو نو دې ته تاسو کړی چې دا ستاسو تخت په شان دی نه دی، یعنی دا سوال دې نه چې دا ستاسو تخت دی بیا خو خبره سرګنده شوه او ویلی شو ورته چې آیا دا ستاسو تخت په شان دی نه دی، دا هم ډیره خيار او د دې جملې نه دا غي خيارتوب هغه ظاهر قالت كانه هو لګي هم دا غي په شان دا داسې ده لکه چې هغه شی دی هغه نه دی خدای په شان. بیا چونکه سلیمان علیہ السلام په باره کې ډېر نور معلومات کړي داغه د قوت او داغه د طاقت او داغه د حکومت نو دا وایي چې واوتینا العلم من قبلها مونږ ته دې چیزونو مخکې نه علم راکړی یعنی مونږ د دې معلومات مخکې نه وکړو وکنا مسلمین اوس مونږ مسلمانان مونږ منون کیو مونږ دین اسلام راوړل دي مونږ انکار کوونکی نه او د دین وړاندې د ستاره پرست و د نور عبادت په کو نورم یو ستاره نو وصدها ما كان تعبد من دون دا الله نه علاوه سيزونو دی باندې دور اثر کړو چې دای د سمع او د حق لارې نه منې کړو ولې چې وړوکواله نه پرورش دا وشه
ګنې دې کې د منلو هغه جذبه ډیره وه چې څنګه ورته معلومات وشو چې زما دا دین چې کوم ما جوړ کړی دی د کوم څیز چې زه عبادت کوم دا غلط دی نو هغه فوراً ایمان یې راوړ او سر تسلیم یې ټیټ کړ. انها كانت من قوم کافرین ولې چې دا مخکې کافرانو په ماحول کې لوی شوي علم ورسره نه و خو زړه کې طلب و الله رب العزت د هغې په بنیاد باندې ولا هدایت ورکړي. نو چې طلبې خالص وي د هر انسان په زړه کې دا دنیا په هر قسمه ګوټ کې دی وي جزیره کې دی وي هلته څوک پیغمبر او د هغه د دین اواز هم نه رسېدلی خو چې اخلاص سره هغه د الله نه وغواړي اخلاص سره هغه تلاش وکړي طلب وکړي الله رب العزت هغه دپاره اسباب جوړ کړي. قیل لها ادخل الصرح دې ته چې وویلی شو چې د محل ته داخله شه نو دا دوکه شوه. رأته حسبته لجته چې دا څنګه وردنګه شوه نو لاندې وکتل چې اوبو کې خو میان دي چندخان دي ګرځي را ګرځي نو دې وی دا خو ډېرې ډونګۍ اوبه دي نو دې ورته دا دواړه پنسې بره کړې او پنډه یې ښکاره او قدمونه یې کېښودل نو چې قدمونه یې کېښودل نو خو شیشه وه نو بیا سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې انه صرح دا یو داسې محل دی ممرد ځلیدون کې دی پړک وی من قواریر د شیشې نه جوړ نو پنسې بره کولو ضرورت نشته دا اوبه نه دي د اوبو د پاسه فرش دی د شیشې د غټې شیشې ماتېدونکې هم نه دی نو دغه وخت دا فوراً بیا خپله غلطي تسلیموي او عرض وکړي چې ای زما باری تعالی ای پروردګاره انی ظلمت نفس څنګه چې په شیشه باندې ما د اوبو ګمان وکړ دا شان ما په نور باندې یا الله ستا ګمان کړ نو ما غلطي کړې ما ظلم کړ ما شرک کړو ما انکار کړو واسلمت زه اوس تسلیمیږم اسلام راوړم مع سلیمان علیه السلام په وړاندې لله رب العالمین رب العالمین نو دې طریقې سره ملکه بلقیس هغه ایمان راوړ. دې ځای کې بعضې کیسې هم خلکو چې نو هغه مشهورې کړي دي وایي پیریانو دا غوښتل چې سلیمان علیه السلام واده دې سره ونشي انو وایي د هغې د پنډو بدواله هغې ته مخامخ کولو دپاره چې کله دا پنډی بربنډې کي نو د ده په زړه کې به نفرت پیدا شي او دی به ورسره واده ونه کړي داسې فضولې خبرې دي قرآن کریم او حدیث کې داسې څه خبره نه ده راغلې. قرآن کریم موږ ته بس دغه وایي چې د دې هغې شیشې نه دوکه وخوړه او د هغې اظهار یې وکړو چې الله څنګه دلته مې شیشې نه دوکه وخوړه هلته کې ما یا الله ستورو سره ما دوکه خوړه نور سره مې دوکه خوړه او د دې هم زه دلته کې اصلاح کوم پنسې کته کړې او د هغې هم زه دلته کې اصلاح کوم چې اسلم تو ما اسلام راوړ ما ایمان راوړ. نو دا دلته کې د سلیمان علیه السلام او د ملکه بلقیس واقعه مکمله شو. الله تعالی دې مال تاسو سره عمل کول توفیق راکړي. قال وی فرمایل نکرو شکل بدل کئی لها دید پارا عرشها ددید تخت ننظر چمون اگورو اتحتدی آیت لار بیامومی ام تکونو یا کیگی دا من الذین دا آغا خلقنا لا یحتدون چلار بیانمومی فلما پس ہر کلچی جاءت دار اغلا قیلا
نو ویل شو آها کذا آیا دغ شان دے عرشو کی ستا تخت قالت دیویل کانہو ہو لکا چدا ہم اغوی و اوتینا العلم او منتراکڑے شوی دے علم من قبلها روان دی دینا وکننا او منگیو مسلمین مسلمانان وصدها او منکڑی ودا ما اغسیز کانت تعبدو دکم چی دی عبادت کولو من دون اللہ سوا دا اللہ نا انہا کانت بیشک داوا من قوم کافرین دا قوم دا کافرانونا قیل لها دیتا اویلشو ادخلی چی داخل شان السرحا و دی محل کی فلما پس ہر کلچی رأت ہو دی اکتل محل تا حسبت ہو نگمانی اکڑ پاغی لجتن د جور ابو وکشفت او سرگند اکڑی عن ساقیها پلی دوار پندائی قال سلیمان علیہ السلام اویل انہو صرح بیشک دا یوم حل دے ممرد زلیدن کے من قواریر جوڑ شوید شیشونا قالت اغی ملکی اویل ربی اے زماربا انی ظلمتو بیشک ما ظلمو کا نفسی فخپل زان و اسلمتو او اسلام میں راوڑو مع سلیمانا سلیمان علیہ السلام سرام للہ دپارد اللہ رب العالمین چی رب دا طول جہانونو دے آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین اللہم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا